یا د محرم میاشت اسم برکت تا او د عظمت تا خدای کې یو ورځ د چغې تا عاشورې ورځ مو وایي اړه د برکت ورځ د عاشورې عاشر عاشرا لسم او لسمه تا وایي عاشر لسم عاشرا لسم شپه لسم ورځ نو ولې وته عاشورا وایي د دې د لسم ورځ د برکت ورځ د عزت ورځ او څنګه د عزت ورځ ده ډېر غټ غټ کارونه په دا لسمه شوي او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسمه ورځ د دې عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې دا بعضې علماو لیکلي لکه وی حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک د جنتونو نه راولېږه دنیا ته د شپې راغلی الله ته یې د شپې جړه وکړه سار چې پې نور راوخته الله توبه قبوله کړه دا وي د عاشورې ورځ گویا کې د آدم علیه السلام او په حضرت حوا لومبی ورځ په ځمکه د عاشورې نه شروع شوې حضرت نوح علیه السلام چې د خپلو قوم سره کشتی ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافران یې غرق کړل نو د جودي په غر باندې کشتی ودرېده هغه وي د عاشورې ورځ الله پاک حکم وکړ ځمکې ته اوبه دې راکړه اسمان ته حکم وکړ اوبه دې بندې کړه او کشتی د جودي عراق او د ترک په منځ کې یو غر دی په هغې د پاسه ودرېده وي دا هم د عاشورې ورځ خوشحال او دشمن هلاک شو سیلاب بند شو زمونږ په اطمینان راکوز شو حضرت ابراہیم علیہ السلام چې نمرود اور کې واچو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سوړ کو ابراہیم علیہ السلام ته روغ صحیح سالم روت دی خو بربن ورچولیو او په اور کې وتا جبريل علیہ السلام د جنت نه کمیس ته ریخم وروړی ورته چولو ا د ریخمو جوړه کې د اور نه روت دام د عاشورې ورځ حضرت موسی علیہ السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړی او د هغه د سترګو وړاندې د هغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار کو او د خدای پاک بچ که سره د خپل قومه دام د عاشورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله د عاشورې په ورځ نو پیغمبر علیه السلام بې تپوس وی دا روژه ولې نیسئ نبي علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل وی هذا یوم نجى الله فیها موسی وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو دړوان دی غرق کړی دی نو موږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ موږ زیات لایق یو د هغه سوچه تابعدار خو موږ یې تاسو خو نه نو موږ هم دا روژه نو صحابو به په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما نو الله موسی علیہ السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن د سترګو مخ کې ورته غرق کړه عاشورې او کله چې عیسی علیہ السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه ته یو کوټې ته ننوت او یو جاسوسو هغه ولا جاسوسي وکړه هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغه کې به عیسی علیہ السلام تاسو ما پسې راځئ نو فوج دا یهودیانو پولیس ته یهودیانو ورپسې سیډیان تلل خو چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېږو هغه جاسوس یې په شکل د عیسی کړ او مخ ته یې راونیو او چغې وي ما سره نیسئ هغه ونیسئ هغې وی په ارام کښېنه خو تا هغه یې که نه شکل د هغو او الله پاک هغه اسمان ته وخېږو جمدې جاړ دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست او د قیامت نمخ کې به د دوه فرشتو په وزر لاسونه خودي منار شرقي
د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومتي خو د رسول الله مبارک په دین به چلېږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبي علیه السلام چې کوم دی دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي نو عیسی علیه السلام برلاړ قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له بل رفعه الله الیه ما ځان ته پورته کړ دوی نه وجلی دی نه یې پسولی کړی دی حقه سړی یې راونیوه چې کوم جاسوس و او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه مې پاګله تا ته څه وایې خدای پاک خو شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بر یې پسولی کو او په لرګي وتړو او مړ یې کو بیا چا ویې لکه دې سړي خو چغې والې چې زه عیسی نیمه 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 بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم لکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو څه شو او که دا عیسی نو زموږ ملګري څه شو دو خبرې دي یو خو غیب دی نو یا دا زموږ ملګري دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زموږ هغه ملګري پکې څه شو قرآن وی ولکن شبه لهم اسمان نه راکوزېږي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر ایښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي دجال به ترې منډې وایي عیسی علیه السلام ورپسې وي باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به یې رالاندې کړي په نیزه به یې ووایي مردار به یې مړ به یې کړي نو عیسی علیه السلام چې په کومه ورځ الله اسمان ته خېجه و دا شورې سلیمان علیه السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کومه ورځ ورته واپس بادشاهي میلا شوه دا شورې ورځ ایوب علیه السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ تبع سوال کو یا اللہ بیماری ما او ما جوڑ کر اللہ پاک واپس جوڑ کو یہ پاک مرض خدای پاک جوڑ کو دا شوریر ورد یونس علیہ السلام دا کب گیڑی تتلی دی کب گیر کردی دی او بیا فلتقمه الحوت وهو کذویب کب گیر کردی و پا دریاب کی چکری ورکڑی ورکڑی او دا کب پا گیڑا کی بے رب العالمین یادا یونس علیہ السلام اسمان کی فرشتی دا عرش اللہ توی اللہ یو آواز وو اورو کو دیر دا جزے آواز دے او دیر دا بے کسے و بے سوکے آواز دے لکا چاچے سوک دا مرے ننی ولی دیر دا لرے زین دا آواز رازی او ستا تسبیح ہوئی ستا تسبیح ہوئی اللہ وی دا ما پیغمبر یونس دے ما دا کب گیڑا کے گیر کردے او دے وقت کے کب دا دریاب پویخ کے دا تور خٹے دا پاسا پروت دے او ما تسبیح ہوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او اللہ سوئی لولا انك من المسبحين لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اذا تسبیح نہیں پکی بپروتو نو بس اللہ رحم یا اللہ معافی کا نو اللہ کب تا حکم کو واپس رو غرداو نو کب دا دریاب پا غاڑا الٹیک نو جی پا کمر دا دریاب نا کب دا گیڑے نا بار روتا دا شوری رو حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نا گناہ نکی گی خو بعض وقت کدا سی معمولی غندے غلطی شي گناہ نہیں خو اللہ پاغیم خپا کیگی رانی سی ہے نو داود علیہ السلام تے بوٹے لگا زورنا ور کڑے وا نو هغه خدای ته جړل دمرا جړلی الله ته دمرا چې پکم قالین باندې پکم ځای کې به سجده کولا نو چې هغه اوچت کړه هغه نه لاندې غیا راخته دمرا جړا کړي نو الله وتا حکم نازل کوي استا توبه قبول ده نو په کوم ورځ چې الله داغه توبه قبول کړه امدا شورې
زمون علماء لیکي وي اصحاب کهف ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، دا په کال کې یو ورځ اوړي په ډډه باندې، وی دا هم د عاشورې په ورځ اوړي راوړي. د عاشورې ورځ د برکت ورځ، دا لسم. لسو پیغمبران یوازې نه، نور پکې ډېر کارونه شوي دي د عزت او د عصمت. او دا هغه ورځ وه چې په کومه ورځ به رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې صحابو ته روژه پکې نیسي، او چې مدینې ته لاړ نو اوس بیا هم روژه نیسي. بیا چې د رمضان روژې فرض شوې نو نبی علیہ السلام وفرمایل اوس تاسو خوښه ده که د عاشورې پر ورځ روژه نیسي هم او که نه هم مستحب ده، مستحبه ده، خو فرضیت منسوخ شو. د برکت ورځ